سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د اراوند ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. اور افغان کال پاکستان کې امنیتي پیښې 50 سلنه زیاتې شوې دي. خیبر پختونخوا په 2025 زیږدیز کال کې د پاکستانی پوځ او تحریک طالبان پاکستان یا TTP ترمنځ د بې مخینې جګړې شاهده وه. په خیبر پختونخوا کې د امنیتي پیښو پر ضد د مبارزې یوې ادارې د 2025 زیږدیز کال د امنیتي پیښو په اړه یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی دی چې د پاکستانی پوځ پر امنیتي پوستو مرکزونو او برسونو له څه باندې 1500 هدفي بریدونه شوي دي چې د تیر کال په پرتله شاوخوا 50 سلنه لوړوالی ښیي. په راپور کې په شویو حملو کې د عسکرو عامو خلکو مرګ ژوبلې ته هم اشاره شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د امنیتي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلې دي په 1588 امنیتي پیښو کې 502 کسان وژل شوي دي چې 223 ملکي وګړي وژل شوي دي او 570 نور ټپیان شوي دي. یو سلسله امنیتي پرسونل وژل شوی دی او 240 نور ټپیان شوي دي او هم دغه راس 13 نور د قانون پلي کوونکو ادارو غړي وژل شوي دي. په راپور کې که څه هم د سړک د غاړې بامونو پیښې کمې ښودل شوې دي خو د وسله والو خوځښتونه پکې د اندېښنې وړ بلل شوي دي. د برېټانیا امریکا او ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان پخوانی استازی مالي حلودهي په نن ورځپاڼه کې په یو څېړنیزه مقاله کې د پاکستان پوځي رژیم پر وړاندې د امنیتي سیاسي او اقتصادي برخو کې د موجوده ننګونو لړۍ د یوه جدي بحران په توګه یاده کړې ده چې د واکمن پوځي رژیم سره د خلکو د ملاتړ کچه یې څه باندې 80 سلنه راکمه کړې ده. د سیمه ییزو وضعیت څارونکي په خیبر پختونخوا کې روان امنیتي وضعیت او د پاکستانی پوځي رژیم پر وړاندې د مخالفتونو بې ساري زیاتوالي ته په اشاره وایي چې له لسیزو راهیسې دغه رژیم د خپلو ګټو لپاره یو شمېر ولسونه نه یوازې له بنسټیزو حقونو بې برخې کړي دي بلکې هغوی سره د بشر ضد جنایتونو پالیسي تعقیب کړې ده. د سیاسي چارو شنونکی معین ګل سمکنای وایي په اوسني حالت کې پاکستان ډیره سخته اقتصادي بې ثباتي لري. په دې وروستیو کې خیبر پختونخوا کې په زوره خلک له کورونو ایستل کیږي او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د سیاسي چارو شنونکی توریالای زازای بیا ورته خبره کوي خو زیاتوي دا خو په خپله د پاکستان کړنې دي چې په خیبر پختونخوا کې کیږي او هم دغه ټول د پاکستان پوځ او ISI کړنې دي او دې ته باید نړۍ متوجه شي او نړیواله باید قاطع پرېکړه وکړي چې له سیمې څخه دغه هېواد ورک شي او په سیمه کې امن راشي. تحریک طالبان پاکستان بیا تر دې دمه د راپورته غبرګون نه دی ښودلی خو په تیرو کالونو کې ورته راپورونه رد کړي وو او ویلي وو چې پاکستان په دغه ډول راپورونو کې د عسکرو مرګ ژوبله یا پټوي او یا یې هم شمېرې خورا کمې ښیي.